نور پاکستان کې خلک ګوري نه دا خو جاهل عوام دي په دې څه پوهېږي چې دا څه حساب روان دی. څنګه جاهل دي دا عوام؟ عوام جاهله په دې دي چې بھائی صرف مهنګائی ته ګوري، یاره وړه ګران شو دا ګران شو بھائی ته نور پاکستان ته نه ګوري، صفا صحیح حالات دي، خاص هیڅ ټینشن نشته. پریم ورکو ورکوي مزدوري نه راغلی اسی بس ماخامه پوری ټایم دی دا ولې اسی ورکوي؟ بس اسی چا ته پیسې نه بس اسی ورکو چا مینه نه دراوړل کنه خپل نه خپل هم دغه ملاویږي دغه شاته ته ولې دغه څه دومره مینه کې شاسه ورکوي؟ بس پی ټی آی سم 2013 نه مینه د اوس هغه وخت کې کارت نه اوس پکا ولاړی وس دا اوس ولې دومره پکا ولاړی؟ بس مخم دی یاره بس خلی ډر دی اچھا لین ته نه امریکا کې نه استه اوس ټول مخ کې سم د عزت نه وو اوس په پینډای کې هر څه کې ګوره پښتون عزت دی 100% عزت د پاکستان موقف په کوم پلیټ فارم باندې کوم دغه سترانګ لیول باندې پیش کړی دی ملین صحیح ده کنه نو خو ټول هر لیګه پټه کسته دا پته ده یاره کې د دو سرول پاتې شوی د دوسګل او دی موږ له اس کار نه کړی د پیښور راغله ما دی مونږ ټول مرغر کړی ټول راغسي بیا لوټه شوی دي تری ختم شوی دي خرڅ کړی دي پیسې هغه دي او بیا د لوټې څو قیمت لګولای د دې لوټي خو هیڅ قیمت نشته دا خو څه پالتو غونتی ما د خرید لوټه سری بالکل پالتو غونتی دا سیدم کړه د 1 کروڑ روپے قیمت ته او تاسو قیمت لګولای یاره زه خو ما دي زما پرېز باندې د سره څه قیمت نشته دی بالکل پرې نه ډالر کول پکار او دا ډنډه لري بګولې دا نه ورکړل السلام علیکم سلام سلام دی ورورا حسین کوم ځای حسین محمد جنسی تاسو کې دلته دلته راغلی به جلسې لم راغلی او بل خپل کاروبار هم کو پکې دا خرڅوي کاسه ورکوي دا اسی مرګو چې څوک غواړي عمران خان پټي والي واسي مرګو چې څوک باندې ورکب تا ورپوه خسري واسه ور ما ورپوه خسي کم سړی څه پیسې نه وای چې اسی راک اسی مرګو شو دا مخ خپل نقصان کوو خو عمران خان راغلی دلته جلسې راغلی دا ولې هغه راغلی دا خلکو لم بس راغلی دلته یو دا نه خرڅو عمران خان لمن د ارزه نه راتل شو عمران خان موږ پارټنران یو د بیخي پارټنر یې کاروبار دی اوس څه وایي کاروبار مې سره نشته بھائی صحیح سړی دی ټکنا سړی دی غل نه دی صحیح سړی دی خلکو ډېر غاټ کړی دی مهنګائی راوستي نه مهنګائی صرف مهنګائی د نور پاکستان کې خلک ګوري نه دا خو جاهل عوام دي په دې څه پوهېږي چې دا څه حساب روان دی. څنګه جاهل دي دا عوام؟ عوام جاهله په دې دي چې بھائی صرف مهنګائی ته ګوري، یاره وړه ګران شو دا ګران شو بھائی ته نور پاکستان ته نه ګوري، صفا صحیح حالات دي، خاص هیڅ ټینشن نشته. خاصه تر کم دی ورورا زه د باجوړو مومن دي جنسي او دا څنګه به دې څنګه دا در سره بس دا خرڅو د ماخامه پوری بیا به عمران خان هوته ان شاء الله نو خو چې څوک چې پیسې راسنی یا واسي راګه منګي پریم ورکو مزدوري نه راغلی اسی بس ماخامه پوری ټایم دی دا ولې اسی ورکوي؟ بس اسی چا ته پیسې نه بس اسی ورکو چا راغلی ک 20 راغلی ک 50 راغلی بس ورکوي د چا ام پی ام نه دراوړل کنه خپل نه خپل هم دغه ملاویږي دغه شاته ته ولې دغه څه دومره مینه کې شاسه ورکوي؟ بس پی ټی آی سم 2013 نه مینه د اوس هغه وخت کې کارت نه اوس پکا ولاړی وس دا اوس ولې دومره پکا ولاړی؟ بس مخم دی یاره بس خلی ډر دی اچھا په څه باندې خره سوا جو خو ویګا بس وجه دار چې بس ملک خګه پښتانه مخ کې کړل ما اوس په مخ انګلند ته ورسول انګلند ته نه امریکا کې نه استه اوس ټول مخ کې سم د عزت نه وو اوس په پینډای کې هر څه کې ګوره پښتون عزت دی 100% عزت دی واو 100% بار ملکونو کې عزت دی، بار ملکونو کې بار مسافر د پوسو کا مسافرونو د پوسو کا چانه ته پوسو کا غي به ته و چې عمران خان 100% ده کنه 90 ده سره مهرباني صحیح ده څنګه ورور خیر ده تاسو کم ځن راغلی مردان دا واستخري بالکل د نواز شریف سان نشانداري خو بیا مونږ عمران خان سپورټ کوو ځکه هغه یو ډېر ښه لیډر دی او هغه پاکستانو ته سیاست خو د هغې نو مخکې هغه څه پته نه وه اوس بیخي هغه اندروني کهاني چې کوم دی نو هغه مکمل خلکو نو مطلب دا چې سیاست څنګه کیږي یو لیډر څه ته یو لیډر مل څنګه ښه کولی شي دا ټولې چې کوم دی خلکو ته وښودل پیغام نو ګانا به ورته وایي څه به ورته وایي نظم به ورته وایي شعرونه به ورته وایي څه به ورته وایي بس جیو عمران خان آباد اوسي او پاکستان لپاره دین ډېر ښه ثابت شي. شکریہ. وعلیکم السلام. څنګه ورور خیر خیریت دی الحمدلله. کوم ځای راغلی؟ بډګرام نه. څنګه دلته؟ زه خیر سټل دلته اسلام آباد کې. اوس څنګه دلته؟ دلته خو بس خان صاحب جلسې ته راغلی. خلک وایي د جنکو په خلک راځي واده کوي. موږ خلک لیونه دی یار دنیا څه نه څه دور شه ده. پاکستانی قوم سره ور جنکو په څیر دی یار. دا ولې دا څه وجه ده؟ یار تاسو څه مقصد دی؟ یار موږ خو بس یار خان سپورټ لبر راغلیو. خان ولې سپورټ کوي؟ سوال دی سپورټ چې خان یو بین الاقوامي لیډر دی هغه پاکستان موقف چې کوم دی هغه دنیا مخامخ ډیر په سټرانګ لیول باندې پیش کړی دی بلکې دې ټیم سره چې کوم دی هغه یو د امت مسلمه لیډر دی هغه چې کوم موقف په اقوام متحده کې پیش کړی دی بیا کوم او آی سی اجلاس چې کوم هغه
کړی دی نو هغې د پاکستان موقف په کوم پلیټ فارم باندې کوم دی هغه سټرانګ لیولمنټ پیش کړی دی د دې وجې موږ چې کوم دی هغه سپورټ کوو. او دا نورې پارټۍ چې کوي هغو هم کوشش کړی دی، هغو هم د حساب کتاب دا دی که زما په خپل بطور صحافي ایکسپیرینس دی ګوره تقریبا 30-35 سال چې کوم دی د نورو پارټیانو په حکومت کې پاتې شوي دي، لکه کله پیپلز پارټي او کله پی ایم ایل این، صحیح ده که نه؟ دا خو ټولې په هر لیګه پټه کس ته دا پته ده یاره چې د دوی څه رول پاتې شوی دی، دوی څه ګټې څه نه دي کړي. لکه عمران خان خو په حکومت کې 3 کاله نه دي شوي لکه که نه، خو دا ټوله ملبته په هغه باندې اچولې هم نه دا ملبته په عمران خان باندې اچول شي نه، لکه وجه 3 ټوټل هغه 4 کالو شو، په 4 کالو کې هغه د 60-70 سالو ګن څنګه صاف کړي، دا خو یو کامن سنس خبره ده. تاسو صحافي تاسو ډېر حکومتونه دلته پښتنو ته څه پیغام ورکوي؟ څوک هم د کارت په وجه، څوک هم د مسلمان د کارت په نوم باندې وجني، څوک هم د پښتونوالي، څوک هم د غیرت په نوم باندې، څوک هم د بهادرۍ په نوم باندې. ګوره ټول ګوره اصل کې د دې د پښتنو چې د کوم مسلې مسایل لیکنه د دې یو حد پورې چې کوم دی زموږ چې کوم قومي لیډرشپ دی هغه د ریسپانسبل دی. هغه وجه دا ده کنه ګوره دنیا دې ټیم سره چې کوم دی کنه هغه ترقی طرف ته روانه ده، تعلیم طرف ته روانه ده، ساينس ټیکنالوژي طرف ته روانه ده کنه. موږ اوس پورې چې کوم دی کنه بس هغه زموږ چې کوم روایتي معاملات هغه کې لګیا یو لکه نو زیاتره خو زموږ د دې سيزونه چې کوم دی زموږ چې کوم نشتل زموږ چې کوم د نشتلیس لیډرز دي لکه د پښتنو لکه زیاتره د پښتنو په پاسماندګۍ کې د دوی یو غټ رول لکه ځکه دا دوی ایجوکیټ کړي نه دي، لکه دوی ته چې کوم دی کنه اویرنس پروګرام نه دی ورکړی لکه نه نور خلک څنګه روان دي لکه د پښتنو حالات سره مخامخ دي لکه جګړې او جنگونه او د پښتنو به سر دي لکه داسې حالات کې به څنګه طریقې وکړي. مهرباني یار جزاک الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بابا خیر؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. کدھر گئے آپ؟ ہم تو راولپنڈی کے رہنے والے ہیں. پښتون ہیں؟ حال خیر الحمدللہ. پٹھان ہیں؟ ہاں پٹھان ہیں. دا ولې بده دومره بڑا توپ کې راغلی دلته ولا؟ یہ ہمارا ایک جذبہ ہے. ہاں کس چیز کا جذبہ ہے آپ کا؟ یہ ملک کے لیے ہے ہمارا جذبہ ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا نظام ہے، تو عمران خان کے لیے آیا ہوں اور چلو ان کی تقریر بھی سنیں گے. لوگ تو کہتے ہیں یہ بوڑھے لوگ جو ہے نا یہاں پہ شادی کرنے کے لیے آئے کہ کوئی لڑکی ان کے ساتھ پاس جائیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں. ہم بہت اچھے لوگ ہیں سب. یہ نہیں لوگ تو کہہ رہے آپ لوگ کے لیے اپرچونٹی دے رہے ہیں نا، لڑکے لا کے دکھا رہے ہیں خوبصورت. ایسی کوئی بات نہیں. ایسے اس کے لیے تو ہم تھوڑے ہیں اور تھوڑے بات اور بھی تھوڑے بہت لڑکیاں ہیں. نہیں یہ لڑکوں کی بات چھوڑو یار، لڑکے کی کیا، ہم نے تمہارے ساتھ لڑکوں کی بات لڑکیوں کی بات تو نہیں کیا. ویسے میں یہ پوچھ رہا ہوں اب آپ لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی آپ ریزن بتائیں. کیوں کرتے ہیں یہ پورا پہلی دفعہ ہمارا ایک وزیر اعظم آیا پاکستان میں جو اب پاکستان کے لیے ایک صحیح ثابت ہوا ہوا. چلو شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر. دا نور عالم خان دي دا لوټه شوي دي پارټۍ له تښتېدلي دي او دوی موږ له هېڅ کار نه دی کړی. د پېښور راغلی ما دي موږ ټول مرغر کړي وو، ټول را راغلي دي بیا لوټه شوي دي، ترې دي ختم شوي دي. څنګه څه مطلب دی لوټۍ کېدو؟ دا لوټه شوي دا د پارټۍ له تښتېدلي وټونه خرڅ کړي دي، پیسې اخیستې دي او بیا د لوټۍ څو قیمت لګولی دی؟ د دې لوټې خو هېڅ قیمت نشته، دا خو څه پالتو غوندې ماته ښکاري دا لوټه سري، بیخي پالتو غوندې ښکاري. څنګه پالتو سري ده؟ دا بس خرڅېږي که نه په دې پالتو ده. څنګه خرڅېږي؟ دی وټونه خرڅ کړي دي. دا خو په 100 کروڑ روپۍ خرڅه کړو. دغسې دم که نه دا د 100 کروڑ روپۍ قیمت دی. او تاسو قیمت لګولی دی؟ یاره زه خو وایم دې زما په نس باندې د سره څه قیمت نشته دی. د دې څه قیمت نشته؟ ما ته خو څه قیمت نه ښکاري، خو دا خپل ضمیر خرڅول دي. خپل ضمیر خرڅول دي. عمران خان صاحب ته څه وایم؟ زه عمران خان ته دا وایم چې دا داسې کارکونان ځان سره بالکل پرې نه دي، دا لرکول پکار دي. او دا ډنډه دې پکې ولې دان نه ورکړله؟ نو بس دا خو جنډه ده که نه، دا خو جنډه ده که نه. دا د لوټه کې ورکړله. ما لوټه کې ورکړې دا لکه چې نور عالم خان کې زه ورکړم. کاکا ته رقم نه راغلی؟ زه د کرک نه راغلی. څه کې دلته؟ دلته کې زما سروس دی او د عمران خان جلسې له بس په دې سپینه ګیره په جلسو کې څه کې مړه چېرته تبلیغ کې به ګرځی دی. خدای خدای به دې کولی. دا یو لیډر دی پوه شي، پاکستان زموږ نه امید دی چې انشاءالله دا 3.5 کاله تېر کړو پوه شي. ښه دی ما یک ماسټر اکنامکس کې کړی دی پوه شي، نو ما ته پته ده پوه شي چې مهنګایي انټرنیشنل ده، په دې کې د عمران خان څه قصور نشته دی. او بل کرنټ اکاونټ خساره چې دا هغه په کامېدو ده، دا موږ ته پته ده پوه شي چې دا مخکې ډېره زیاته وه. د ملک ترقۍ باندې ډېر اثر غورځېږي چې کرنټ اکاونټ خساره چې زیاته وي او هغې اوس ډېره کمه کړې ده. برآمدات چې دي هغه هم سیوا شوي دي. زه سر مهرباني